د نن سې شنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. اسلامي امارت د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د واورې او غره ښویدنې له امله د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشیني ښودلې او ټپیانو ته یې د عاجلې شفا غوښتنه کړې. د کوچنیو تجارتونو د ودې په موخه له 22 کورنیو مؤسسو سره تړونونه لاسلیک شوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د هیواد ټول هوایي ډګرونه په نړیوالو معیارونو برابروي. د یاد وزارت ویاند وایي دا مهال په هیواد کې 29 هوایي ډګرونه فعال دي چې 15 نړیوال هوایي ډګرونه دي. د لغمان ولایت په 15 ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړولو چارې پیل شوې دي. د اوبو انرژۍ وزارت په روان 1403 لمریز کال کې د انرژۍ په برخه کې 2000 نوې پروژې پیلوي. اقتصادي کمیسیون وایي پرون دوشنبه د تخنیکي کمیټې په نوبتي غونډه کې د هرات او خواف اوسپنې پټلۍ د 4مې پروژې د 2مې برخې د جوړولو پر مالي لګښت او تدارکاتي پړاوونو خبرې کړې دي. د هلمند لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلین وایي چې روان کال د دغه ولایت د مرکز په بېلابېلو سیمو کې د 101 میلیون افغانیو په لګښت 19 پروژې پلي شوې دي چې ورسره د ښار بڼې تغیر کړی او د ښاریانو زیاتې ستونزې هم حل شوې دي. په هیواد کې د یو شمېر ولایتونو مالداران او بزګر د وروستۍ واورې اورښت ته خوشحاله دي او هیله څرګندوي چې روان کال به د څارویو لپاره په ورشوګانو کې واښه زیات او دغه راز د بزګرو د کروندګرو حاصلات زیات شي. د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو ګډو زده کړو له قومندانۍ څخه 104 تنه دفاعي ځواکونه فارغ شول. او وروستی خبر د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد د پکتیکا او خوست د ځدران قوم له مشرانو سره په لیدنه کې ویلي عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې ټول هیواد کې هیوادوالو ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.